درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د پلازمینې کابل د پولیسو په روزنیز مرکز کې 9 تنو منصوبینو 2 میاشتنۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې. یا د مسلکي زده کړې د چاودیدونکو توکو د شنډولو یا EOD په برخه کې وي چې په عملي او نظري بڼه یاد شمېر منصوبینو ته ورکړل شوې. د کونړ، نورستان او فاریاب ولایتونو پولیسو ته نوی یونیفورم وویشل شو. مسؤلینو په یادو ولایتونو کې د ټولو منصوبینو وغوښتل چې په کلکه له یونیفورم څخه استفاده وکړي ترڅو خلک په ډاډه زړه په خپلو امنیتي ځواکونو باور او له دوی سره همکاري وکړي. د وړتیا لوړونې 2 اونیز سیمینار چې د هیواد د امنیه قمندانیو د اپراسیون مدیرانو لپاره په کورنیو چارو وزارت کې په لار اچول شوی و، فارغینو ته د تصدیق پاڼو په ورکړې پای ته ورسید. د سیمینار په پای کې د پلان او اپراسیون لوی رئیس مولوي عبدالباري سیف الله د اپراسیون مدیرانو ته د هغوی د مسؤلیتونو په اړه د غږیدو ترڅنګ په وړتیا لوړونې او مسلکیتوب ټینګار وکړ. د کورنیو چارو وزارت د انټک ریاست منصوبینو د یو لړ پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې 14 ارادې 4 ټایره موټرسایکلونه چې په 2 کنټینرونو کې ځای پر ځای شوي وو نیولي دي. یاد شمېر موټرسایکلونه له هیواده په ناقانونه بڼه بهر ته وړل کېدل چې پولیسو د کابل ښار په 9مه ناحیه کې نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې په موخه له زربستریز روغتون او د څرخي پله د معتادینو د تداوۍ له مرکز څخه لیدنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي توکو سره د مبارزې معین لوی پاسوال الحاج ملا عبدالحق همکار اخندزاده چې د ریاست الوزرا استازی حاجي ملا لال محمد اخوند، د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیال الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده هم ورسره وو. د نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې په موخه د زربستریز روغتون او د څرخي پله مرکز له روانو کارونو او بیا رغونې چارو څخه یې لیدنه وکړه. ټاکل شوي چې زربستریز روغتون او د څرخي پله مرکز ته په نږدې راتلونکي کې په نشهیي توکو روږدي کسان راټول او درملنه پیل شي. د کابل او ولایتونو د ترافیکو مدیرانو لپاره د ظرفیت لوړونې سیمینار د ظرفیت لوړونې په کالج کې پای ته ورسید. فراغت غونډې ته د ترافیک پولیسو لوی رئیس پاسوال مولوي حسیب الله مختار خبرې وکړې او له مسؤلینو یې وغوښتل چې خلکو ته ښه ترافیکي خدمتونه وړاندې کړي او له ولسونو سره ښه چلند وکړي. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضریږو په ستر څښتن تعالی مو سپارو.